د محترمه بېنظیر بټو 15مه برسي په باړه پریس کلب کې ډیره په عقیدت او احترام سره جوړه کړې شوه. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر حاجی خان افریدي په مشرۍ کې د تقریباتو هم اهتمام کړی و. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر عطا محمد شنواری، حاجی عبدالخانان افریدي، ارباب افریدي، کیسر افریدي، شریار رحمان شنواری، جان ولی افریدي سره د جمرود او لنډي کوتل کارکنانو په ګڼ شمېر شرکت وکړ. په دې موقع شهید محترمه بېنظیر بټو ته د شهادت خراج عقیدت هم پیش کړی شو او د پیپلز پارټي د قربانو هم ذکر وکړی شو. محترمه بېنظیر بټو د شهادت له امله د دې هیواد ته سیاست ته د زیان رسولو په خاطر سخت نقصان رسیدلی دی. په دې برخه کې د پاکستان پیپلز پارټي نه علاوه څوک هم سهارا نشي جوړېدی چې د دې خلکو ستونزو، تعلیم، صحت، روزګار د ختمېدو او مهنګایي دا هیواد په لپیټ کې اغستې دی. د دې مقصد یوازې د پاکستان پیپلز پارټي پلیټ فارم دی چې دا ټول مشکلات دوی حل کولی شي. په آخر کې ښاغلي محترمه بېنظیر بټو ته د صالح ثواب او درجات د بلندۍ اجتماعي دعا هم وکړې شوه. امینه افریدي، پښتو ټیم، ضلع خیبر باړه.